أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين بشک هغه کسان جاءوا بالافک چې راغلل دوی په تهمت سره عصبه منکم یو ډله ده د ستاسو نه لا تحسبوه مګنئ تاسو دا ګمان مکوئ تاسو په دې باندې شر لکم چې دا بد د ستاسو د پاره بل هو خیر لکم بلکې دا بهتره د ستاسو د پاره لكل امرئ منهم د هر یو کس د پاره د دوینا ما هغه سدي اکتسب من الاثم چې د وکړلو دا کار د ګنانا والذي او هغه کس تولى کبره ذمہوار دی د دیلوی تهمت منهم د دوینا او کم کس چې د دیلوی تهمت ذمہوار دی منهم د دوینا له عذاب عظیم د پاره لوی عذاب دی لولا ولدا سے نشوا اذ سمعتموه چې کله اوریدل تاسو دا خبره ظن المؤمنون چې ګمان کړي مؤمنانو سړو والمؤمنات او مؤمنانو خذو بانفسهم بخپل خلق باندې بخپل نفسونو باندې خیرا د نیکه وقالو او ویلوی دوی هذا افک مبین چې دا خو بهتان ښکارا دی لولا جاءوا عليه ولی رانوستل دی په دې خبره باندې باربعه شهداء سلور گواهان فاذ لم ياتوا بالشهداء پس هر کله چې رانوستل دی گواهان فاولئک نو دغه خلق عند الله الله په نسبان دی هم الكاذبون هم دی دروغجن دی ولولا فضل الله علیکم کچرنوی فضل الله تبارک وتعالى پتا سو باندې ورحمته او رحمت ددو فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې لمسکم نو خامخا رسیدلی به تاسو ته فیما په هغه څه کې افضتم فیه چې مشغول شوی تاسو په هغه کې عذاب عظیم عذاب لوی اذ تلقونه هر کله چې تاسو راوستله دا خبره بالسنتکم په خپل جبو باندې وتقولون بافواهکم او تاسو ویلا په خپل خلو باندې ما هغه څه ليس لكم به علم چې نو تاسو ته په هغه باندې څه علم وتحسبونه او تاسو ګمان کو په دې خبره باندې هینا د معمولی خبره او هو عند الله عظیم او دا د الله په نسبت باندې ډیره لوی خبره وا ولولا اذ سمعتموه اول انشوا هر کله چې وردل تاسو دغه خبره وردل تاسو دا تهمت قلتم چې ویلی تاسو ما یکون لنا ندی مناسب زمونږ د پاره ان نتکلم بهذا چې مونږ خبري وکړو په دې خبره باندې مونږ جبر راوالو په دې خبره باندې سبحانك پاکی د تعالی هذا بهتان عظیم دا خډیر لوی بهتان دی یعظکم الله نصیحت کوي تاسو ته الله تبارک وتعالى ان تعودوا لمثله چې تاسو دوباره اونکئ داسې کار ابدا همیشه ان کنتم مؤمنین کچریئ تاسو مؤمنان ويبين الله او بیانوي الله تبارک وتعالى لكم ستاسو د پاره الآیات آیتنا والله علیم حکیم او الله تبارک وتعالى پوها او خاوند حکمت ته ان الذين بشک هغه کسان یحبون چې غواړي ان تشیع الفاحشة چې خورشي بے حیايي فی الذین په هغه کسانو کې آمنو چې مؤمنان دي لهم عذاب علیم شته د دوی لپاره دردناک عذاب فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې هم والله يعلم او الله تبارک وتعالى پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ ولولا فضل الله علیکم کچرنوی فضل الله تبارک وتعالى پتا سو باندې ورحمته او رحمت ددو وان الله او دا چې الله تبارک وتعالى رؤوف الرحیم ډیر مهربانا او رحم کوونکی دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين